سنا ډېره زیاته ناروغه وه او هیڅوک یې نه وي چې د هغې پالنه وکړي او د خپل ځان صحیح خیال نه کولو د وجه هغه نوره هم ناروغه شوه. خو هغه یو ورځ په ارامه ښکارېده. یو ځای ته یې کتل او هېڅ حرکت یې نه کولو. خو هغه ډېره زیاته حیرانه وه چې هغې ته څنګه خپل ځان لیدلی شي، آیا دا خوب دی یا حقیقت. هغه دا ټول سوچ کوي چې بیا یې په اوږه باندې څوک لاس کېږدي، نو هغه ډېره زیاته ویریږي او شاته وګوري. نو هغه ځان په شیشه کې وګوري. بیا هغه پوه شوه چې هغه نوره په دې دنیا کې ژوندۍ نه ده او مړه شوې ده او په یو بهوت کې بدله شوې ده. تاسو که د ویډیو خوښه وي نو د لایک کوئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کوئ او بیل آیکن ضرور دباو کوئ. ویډیو کتنو ډېره مننه.